السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو دوه شعرونه وړاندې کوم چې سرنامه یې ده پلوشه، او دا پلوشه د غنی خان د لټون په کتاب کې په یو نوي پاڼه باندې رقم شوې ده. راځئ چې وګورو چې غنی خان موږ ته په پلوشه کې کومې رڼاګانې راکوي. غنی خان وایي لکه بت بنا ښکارېږم ړون شمکور یم، عشق دارنګ کانې وکړې په ما باندې. غنی جام د جدایۍ مخمور پاگل کړې کرا پرېوتې د عرشه سر د لاندې. زما عزتمندو غنی خان موږ ته وایي چې لکه بت بنا ښکارېږم ړون شمکور یم. مقصد دا دی چې کو زه تاسو ته په سترګو باندې روح ښکارېږم او زما دا سترګې تاسو ته کار کوونکې ښکاري چې زه یینم هر څه، نو دا غلطه ده. زه د بت په شان یم، ړون یم او شمکور یم. لکه څرنګې چې بت ړون هم وي او شمکور هم وي. شمکور هم ړون ته وایي خو دا ړون نه وي، دی د ړوندو نه لږ ښه وي، او ړون چې بالکل رڼا یې په سترګو کې نه. نو تاسو به لیدلی چې بت د هغه سترګې وي او غړېږي، ښکاري چې یاره دی به لیدل هم کوي خو هغه لیدل نشي کولی، ولې چې دا بت دی. نو غنی خان وایي چې زما مثال هم په دې دنیا کې د بت دی. زه دې دنیا ته راغلی یم او الله سبحانه وتعالی ما له سترګې راکړي دي، خو سترګې مې کار نه کوي. څه چې پې لیدل غواړي هغه نه وینمه. او دا ولې عشق دا رنګ کانې وکړې په ما باندې، یعنی ما چې د کمې هستۍ سره عشق شروع کړی د هغې هستۍ په جدایۍ کې زما سترګې په جړا جړا باندې شمکورې شوې، ړندې شوې او نظر ترې لاړو، او زما او د هغه په منځ کې پردې حایلې شوې. نو دا کار په ما باندې چا وکړو؟ دا را باندې مینې وکړل. مینې زه شمکور کړم او ړوندې کړم لکه د بت په شان. غنی جام د جدایۍ مخمور پاگل کړې کرا پرېوتې د عرشه سر د لاندې. بیا غنی خان ځان ته مخاطب دی چې غنی تا چې د جدایۍ کم جام وسکو، یعنی د الله نه د بیلیدو، د خپل جانان نه د جدایېدو کم جام دی وسکو، کمې اوبه دی وسکلې، هغې شرابو هغې ته نشه کړلې او لیونی کړې. تاسو کو ګورئ. نو غنی خان په دې کې وایي چې غنی جام د جدایۍ مخمور پاگل کړې. عاشق چې کله د یو معشوق سره مینه کوي، نو د دغې معشوق هر ادا چې ده هغه انسان لیونی کوي. جدایي، فراق، عاشق څه چل کوي؟ دا م یو شراب دی، دې کوم یو ناز دی، یو ادا ده پکې په جدایۍ کې چې کله معشوق د څه وخت لپاره ځان په پرده کې ځان پټ کی چې ګورم چې زما په دې عاشق باندې څه تیریږي. نو دا هم د مینې شراب دی. یعنی کوچرې مینه نه وي نو د جدایۍ احساس په څنګه پیدا کېدو؟ نو دا هم د جدایي چې ده دا هم د عشق شراب دی. نو غنی خان وایي چې یاره ای غنی تا باندې دغې شرابو اثر وکړو چې لیونی کړې او نشه یې کړې، که نه که را پرېوتې د عرش سر د لاندې، که نه ته د عرش ته سر د لاندې را پرېوتې، یعنی د عرش نه ته ښکته ځمکې ته راتاو شوې. اوس زما عزتمندو دا دوه شعرونه په کوم پس منظر کې غنی خان ویلي؟ دا د انسان د ابتدا په پس منظر کې ویلي دي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو روحونه پیدا کړه او بیا یې ورته وویل چې الستو بربکم، نو موږ ورته وویل چې او ستا سره به مینه کوو. الله سبحانه وتعالی بیا د روحونو لا دغه ورکړو، تشکیل ورکړو چې تاسو به دنیا ته ځئ، او زمونږ نیکه او زمونږ نیا چې ده هغه آدم علیه السلام او حوا به کله چې هغوی پیدا شول نو دوی جنت ته هم وخیجول. جنت ته د دې لپاره خیجول چې دوی په دنیا کې د استوګنې دپاره د جنت نه خپلې هغه آیډیاګانې راوړي چې یاره کرونده به څنګه کوو، کور به څنګه جوړو، د سیزونو نه فایده څنګه اخلو. نو دا ټول چې دی دا د جنت هغه آیډیاګانې وي چې الله سبحانه وتعالی دی جنت ته بوتلو د لږ وخت لپاره. اوس په دغه جنت کې چې کله آدم علیه السلام حوا به یې لاړل،
هغې ته جنت ته دی پیدا شوي په ځمکه کې وو، دی په ځمکه الله پیدا کړي او بیا د ځمکې نه خېجولي وو د بادشاهانو په لباس کې. نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل چې تاسو په دې جنت کې چې څه غواړئ نو خورئ څکئ، خو ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته به نږدې کېږئ نه، فتکونا من الظالمین، ان تاسو بیا څه شئ ظالمانان به شئ. مقصد چې د دې ځای نه به تاسو بیا وځئ. اوس جنت چې د هغه د الله روبرو او د الله د انواراتو آدم علیه السلام ته او حوا بیت یعنی موږ ته انسانانو ته براه راست د هغې هغه جلوې موږ ته ښکارېدې. کله چې هغه ونې ته دې نږدې شول نو الله سبحانه وتعالی څه چل وکړو، دې ته ووایي چې فقلنا اهبطوا منها جمیعا، د دې ځای نه کوز شئ ټول. اوس د جنت نه انسان راووتو، نو دا د انسان چې جنت نه راووتو نو غني خان وایي چې غني جام د جدای محمور پاگل کړي. کله چې آدم علیه السلام الله سبحانه وتعالی د ځمکې ته راولېږو نو 40 کاله آدم علیه السلام بره نه دي کتلي د غم نه او جړلې د تمام انسانانو جړاګانې دا کو راغونډې شي د آدم علیه السلام جړا ته نشي رسېدی. نو دا دومره جړا د جنت د نعمتونو پسې وه که نه د الله سبحانه وتعالی د وصال پسې وه. او بیا د دې دا رالیږل د دنیا ته د الله د طرف نه چې قلنا اهبطوا منها جمیعا، د دې ځای نه لاړ شئ، بس ته وځئ، کوز شئ دې ځای نه د ځمکې نه. نو دا الله تعالی څه چل کو، غضب یې پرې نازل کو او خپل تعلق یې پرې کو که څه چل وشو. دا سوالیه خبره ده. غني جام د جدای محمور پاگل کړي که را پرېوتې د عرش سر د لاندې، د عرش سر د لاندې مقصد دا دی چې ته د الله د رحمت نه پرې کړی شوې، الله د سره تعلق ختم کو که نه دا ته چې د جنت نه د دنیا ته د لږ وخت لپاره راولېږلې نو دا د اداګانو د نازونو هغه پیرډ دی چې ستا سره الله اخلي، الله د باندې خپل وصال ګرانوي، الله د سره ناز او نخره کوي که دغسې ده. نو زما عزتمندو الله تعالی ټیک ته آدم علیه السلام حوا به خلق وایي دي ګناه کړی، ګناه نه دی کړی، دا خو هسې یو ازمایش و. دي چې راله نو د دې دا راتګ دا د غضب په بنیاد نه بلکې دا د رحمت او د مینې په بنیاد و. الله د ځان نه لرې کول چې دا انسان د زما په جدایي کې لیونی شي، پاگل شي او بیا په دغه لیونتوب او پاگلتوب کې او په دغه مخمورتوب کې چې دی نشه شي، په دغه نشه کې دی زه بیا ځان ته راوغواړم او بیا همیشه دپاره زما سره دی وي. نو الله سبحانه وتعالی د د تشکیل دنیا ته د دې دپاره کړو، سزا نه ده ورکړی شوې. زموږ علما بعضې خلک وایي دا سزا ورکړی شوې، سزا نه ده، دا د عشق یو اسلوب وي. هر عاشق او هر معشوق د دې په منځ کې دغه چلیږي، کارونه چلیږي. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی انسان د خپل رحمت نه کټ نه کو، د خپل مینې هغه مقام چې دی د هغې نه راکوز نه کو. هغه رنګې انسان دی څنګه چې په ځمکه کې پیدا شو، بیا څنګه جنت ته ووتو، بیا د جنت نه بیا ځمکې ته راکوز شو، د خپل مقام نه دی بللی، دی هغه انسان دی. انسان څه ته وایي؟ محبوب ته وایي، دی هغه د الله هغه محبوب دی. او الله ورته څه ووایي؟ اوس په دې انسانانو کې به ډلې جوړېږي. قل نهبطوا منها جميعا، قل نهبطوا منها جميعا، مونږ ورته ووایي تاسو ټول کوز شئ. څنګه چل به کېږي؟ خفه کېږئ ما، تاسو زما د غضب ښکار شوي نه یم. فاما یأتینکم مني هدن، کله چې زما د طرف نه تاسو ته هدایت راشي، چېرې زما سره مینه وکړئ، وفا وکړئ. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چا چې زما سره وفا وکړله او زما د پیغامونو جواب مال هغه مثبت راکو نو څه چل به وکړي؟ فلا خوف علیهم، په هغې دې یریږي نه او ولا هم یحزنون، دې دې غمجنېږي هم نه. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او ستاسو په دې انسانانو په دې ډله کې چې کومو خلقو زما د پیغامونو جواب ماله مثبت را نه کو او هغوی انکار وکړو زما د مینې نه، نو هم دغه خلق چې دی جهنم ته به ځي او همیشه دپاره به دې چېرته زما سره ملاقات ونه کړي.
نو زما عزتمندو غني خان د آدم علیه السلام او د حوا ابۍ او د انسان د ابتدا هغه پس منظر په دې دوه شعرونو کې بیان کړی دی چې غني جام د جدای مخمور پاګر کړی که را پرېوتې د عرش سر د لاندې انسان چې دی د عرش سر د لاندې نه دی را پرېوتی د عرش د سر د لاندې هغه ابلیس او شیطان را پرېوتی دی انسان هم هغه رنګې د الله د محبوبیت په هغې درجه باندې په مقام باندې ناست دی البته دې جدایۍ د مقام نور اوچتی کو چېرې موږ په جنت کې همیشه همیشه د پاره وی د شروع نه نو کوم مقام چې پس د مرګه د انسان ته میلاویږي د دې دنیا نه پس چې ځي دی الله له نو هغه مقام مولا الله بیا نه ورکوه نو الله دلته په دې دنیا کې په دې لږ وخت کې د انسان د مینې نه خوندونه اخلي ازمیښت څه ته وایي خوندونه ترې اخلي چې زما دا انسان څه کوي زما عزتمندو دا د غني خان دغه پلوه شوه الله دې کړي چې موږ د الله سره مینه کوونکي او د الله سره وفا کوونکي جوړ شو او الله سبحانه وتعالی زموږ شو موږ د الله شو نو ما عزتمندو که چېرې دا کلام ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوه الله مو خوشحاله کړه